مخکې به خلکو ماشومانو ته د مو په زمانه کې مو ته یو چې د مشرانو واقعات به د دغه لپاره ذکر کول چې د مو لا د هغې په ذریعه باندې خوب روشي او مو ویده شو لکه خصوصا به د ژمي په موقع کې مشرانو واقعات بیانول د دغه لپاره چې ماشومان په هغې باندې ویده شي حالان کې صحیح طریقه د واقعاتو د بیانولو او صحیح مقصد د واقعاتو د بیانولو دا دی چې کشر ضلع او ماشومان د هغې سره راپورته شي د هغو ضمیر د هغو احساسات د هغو جذبات هغه راپورته شي لکه نن اول محرم دی هر سړي په سټیټس باندې دا لګولی دي چې یاره د شهادت د عمر رضی الله عنه په دغه ورځ باندې شوی و نو د عمر رضی الله عنه د شهادت یا د دې نه علاوه د نورو صحابه کرامو د تاریخ واقعات چې کله یو سړی خپلو بچو لپاره امام صاحب خپلو مقتدیانو ته او خپلو ملګریو ته هغه کله بیانوي نو موږ به پکې همیشه نو منشور دا وي چې موږ د خلکو احساسات د خلکو جذبات هغه راپورته کړو روچات یې کړو هغو له دا یو احساس مو په ذهن کې ور چې بایي لکه څنګه هغه صحابي و هغه د دین د خطره د دین د سربلندۍ لپاره دومره مشکلات او دومره پریشانۍ هغه تېرې کړې وې په خپل ځان باندې برداشت کړې وې ما ورته هم په کار دی چې د دین د سربلندۍ لپاره زه ورته تکلیفونه او مصیبتونه تیر کړو د الله رب العزت د دین خلکو ته ورسوو او هر انسان د الله رب العزت سره د تعلق جوړ شي او موږ په خپله باندې او چې څومره مسلمانان دي او د مونږ د هغو په باره کې کوشش کېدلی شي ټول خلک د الله رب العزت د رحم مستحق شي او جنتیان شي